ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا مصطفی حقمل ستاسو سره ستاسو د پښتو ښوونکی دی. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې درس شروع کړم لومړی غواړم چې د تېر درس لنډې پوښتنې وکړم او په هغې اړه باندې لږ لږ خبرې وکړم چې زموږ تاسو تېر درس څه شي و، څه مو ولوستل، څه مو پکې زده کړل او څه مو په خپل ژوند کې بیرته عملي کړل. صحیح ده، پوښتنې کوم. زموږ تاسو دا کتاب دی پښتو د 5م ټولګي لپاره، اووم لوست بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها. موږ تاسو تېر درس چې و آفرین ډېر ښه غوره ویناوې وې چې غوره ویناوې. ښه غوره ویناوې کومو ویناوو ته وایي؟ څه ډول ویناوې دي؟ غوره ویناوې د لویانو، پوهانو، مشرانو، صحابه کرامو، پیغمبرانو د هغو ویناوو ته او د هغو د خپل ژوند د تجربو څخه لاسته راغلې هغه تجربې دي، هغه نیکې لارې دي چې موږ تاسو ته راپاتې دي او موږ تاسو په هغو باندې څنګه کوو؟ عمل کوو او په خپل ژوند کې ترې ګټه اخلو. صحیح ده؟ ښه، په غوره ویناوو کې موږ څه ولوستل؟ په دې درس کې موږ څه ولوستل؟ ګورئ، موږ تاسو غوره ویناوې ولوستې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویلي وو چې هغه څوک چې موږ ته زموږ عیبونه ښیي لوی خدای جل جلاله دې په هغه ورحمیږي. صحیح ده؟ خدای جل جلاله دې په هغه ورحمیږي. ځکه عیب چې دی هغه ګورئ لکه موږ تاسو خپل عیب نه ګورو. خپل عیب موږ تاسو نه ګورو. تاسو خپل عیب لیدلی دی؟ نه، آفرین. خپل عیب د ولیو منځ دی، د بل عیب د کلیو. یعنې په دې معنا هغه څوک چې خپل عیب نشي لیدلی، خپل عیبونه ډېر وي خو مګر ویني نه، او د بل عیب او فلانکی یې داسې، فلانکی یې داسې، فلانکی یې داسې، دومره خبرې ورته وکړي. صحیح ده؟ ښه زده کوونکو، د هغو نه وروسته ګورئ د حضرت علي رضی الله عنه وینا ولوستې چې موږ تاسو ته یې ویلي وو چې چېرته ستاسو عزت نه کېده هلته مه ورځئ. که څه هم تاسو ته هلته د سرو زرو یا طلا په کاسه کې ډوډۍ درکوي خو بیا هم مه ورځئ. که نه همدغسې ډېرې خبرې نورې وې چې تاسو چاته چې ګورئ تاسو هغو ته د پیسو نسب له خاطره مه ګورئ، تاسو هغو ته د علم و ادب له خاطره ورته ګورئ. پوه شوئ؟ ښه، وروسته له هغې راځم ګورئ موږ تاسو د مور په اړه ډېرې خبرې وکړې. د مور پلار د عزت او درناوي په خاطر د هغو د احترام په خاطر مو ډېرې خبرې وکړې. ومو کړې؟ آفرین، ډېر ښه. ښه زده کوونکو، زموږ تاسو درس چې دی نن بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها دی. ښه، اوس موږ تاسو وایو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها څوک وه؟ ولې موږ په کتاب کې راوړې ده؟ ولې دومره خبرې ورباندې کوو؟ په دې اړه باندې به لږ بحث وکړو. سمه ده؟ ګورئ، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم 25 کلن و چې له حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها سره واده وکړ. صحیح ده؟ او په ښځو کې لومړنۍ مېرمن چې په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی هغه هم حضرت بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. صحیح ده؟ وروسته له هغې څخه تاسو پوښتنه وکړئ ښه په لویانو کې چا ماشومانو کې چا راوړو ایمان ورباندې؟ اول ګورئ په لویانو کې اول ایمان چې راوړو هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی، او په ماشومانو کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه، او په غلامانو کې بیا څوک دي؟ آفرین، زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه دی. ګورئ لکه دوی هغه اولي کسان دي چې دوی پر حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی. صحیح ده؟ د هغو هغه پیغمبري یې د زړه د اخلاصه منلې ده. د هغو هغه کړنې چې وې هغه یې له اخلاصه منلې، له زړه یې منلې. په هغو وخت کې به چې خلکو هېڅ باور نه ورباندې کوو، دوی لومړني کسان وو چې باور یې ورباندې وکړو. ګورئ هغه یې په اخلاص ومنله. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور یاران چې خلفای راشدین هم ورته وایي،
حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. صحیح ده. په دې کې ګورئ دې څلور واړو ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړل شوی دی. ګورئ دا څلور واړه نه دي، 10 صحابه کرام چې په دنیا کې د جنت زیری ورکړل شوی دی، په هغو 10 کې دغه څلور واړه د پیغمبر سلام یاران چې ورته وایي هم په دې کې شامل دي. ځکه دوی ټول ژوند دې ته وقف کړی و چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري وکړي، د هغو لار عملي کړي، د هغو سره کومک وکړي، هغه یوازې پرېنږدي او هغه څه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دوی عملي کړي. نو موږ تاسو نن حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وایو او زموږ تاسو درسم حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها دی. ښه، تاسو اوس پوښتنه کوئ حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها څوک وه؟ د چا لور وه؟ د چا مېرمن وه؟ ولې موږ په کتاب کې راوړې ده؟ صحیح ده. حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده. د چا لور ده؟ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې په لویانو کې په لومړي ځل چې ایمان راوړی په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنې تر ټولو مخکې چې ایمان ورباندې راوړی دی هغه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی، چې د لومړی ځل یعنې لکه د نور نه ټول نه مخکې له ټولو نورانو چې هغوی لویان دي، د ټولو لویان نه مخکې چې په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چا ایمان راوړی هغه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وروسته له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کوي په ځای حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفه ټاکي. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه څوک دی چې د امانتکاري، د شخصیت، د تقوا، د کړنې یعنې تر اوسه پورې نړۍ نشي هېرولی. له هغې څخه وروسته حضرت عمر رضی الله عنه ګوره کېږي، وروسته عثمان همدغسې وروسته. صحیح ده. ښه، بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ تاسو خوږ پیغمبر دی، زموږ تاسو هغه پیغمبر دی چې دی چې کله له نړۍ رحلت هم کوي دی بیا هم امتي چغې وهي. هغه څوک چې همیشه یې د خپل امت غمخوري کړې ده. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم اخلو چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څوک دی چې د ژوند ټول وختونه یې څنګه دی خپل امت ته وقف کړي دي. ګورې دا اسلام چې کله خپرولو په اسانۍ نه دی خپور شوی، نه مفت خپور شوی دی. ګورې ډېر تکلیفونه، زحمتونه، ستونزې یې ګاللي دي. نو حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها چې ده د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېرمن ده. هغه مېرمن چې د حضرت بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها څخه وروسته ورسره د هغوی د وفات نه وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره واده کوي. حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها هغه څوک وه چې د له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ډېر زیات دیني علوم وکړل، یعنې ډېر زیات علم یې ترې وکړو. دومره علم یې ترې وکړو چې دی به نورو ښځو ته بیا خپله تدریس کولو. یعنې ځکه علم فرض دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، علم فرض دی، په هر نارینه او ښځه باندې فرض دی. ښه، چې علم فرض شو نو حضرت بیبي عایشې رضی الله عنها هم له پیغمبر څخه ډېر زیات دیني علوم وکړل.
بیا داسې نه شوه دا چې دا دیني علوم دی یوازې وکړه او په کور کېناست نور څه نه کول. ګورئ دغه دیني علوم یې بېرته دغو منطقي نورو ښځو ته هغه سختې مسلې ځانګړې بیانولې وړاندې کولې او دغو ښځو کوم ستونزې چې درلودې هغه دې ورته حل کولې. په ژوند کې چې کومې ستونزې درلودې چې باید هغه پوښتنه یې کړې وه چې له نورو څخه نه شوی کولی هغه له حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها څخه کولې. نو حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها هم هغه څوک ده چې دی همیشه خلکو ته دین خپرولو، دی همیشه خلکو ته علم خپرولو، دی همیشه خلکو ته نیکه لار خپرولو. صحیح ده. او حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها هغه څوک ده چې له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یې ډېر احادیث هم روایت کړي دي. دلته یو حدیث ما تاسو راوړی ګورئ. حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها وایي چې خیر البشر به په روژه کې یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په روژه کې د نورو ورځو پرتله ډېر کوشش کوه او د روژې په وروستیو 10 ورځو کې او 10 ورځو شپو کې به یې تر نورو ورځو لا ډېر کوشش او عبادت کول. ګورئ دا حدیث شریف چا روایت کړی دی؟ بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها. یعنې نه یوازې دا یو حدیث بلکې ډېر زیات حدیثونه حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها روایت کړي دي. صحیح ده. یعنې ډېر زیات حدیثونه حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها روایت کړي دي. صحیح دی. ځکه موږ تاسو هغه څوک درته لولو چې یعنې موږ یو فکر باید ترلاسه کړو چې یعنې علم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې نارینه نه دی کړی. ګورئ ښځینه هم کړی دی او بېرته د ښځو د مسلو په حل کې ډېر ګټور هم تمام شوي دي. صحیح ده. حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېرمن ده چې وروسته له بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها څخه یعنې د هغوی له وفات څخه وروسته حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره واده کړی دی. سمه ده. وروسته د هغوی څخه دا د 6 کالو په عمر وفات کیږي او همالته خاورو ته سپارل کیږي. سمه ده. ته دو ځای پورې نن موږ تاسو درس بس دی. نور درس به انشاءالله په راتلونکي ساعت کې وایو. خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه هر څه ځان سره ولرئ او مخکې له دې چې مخکښه سره وکړو نو تاسو خپله په کور کې یو ځل همدغه درس چې 14 مخ د کتاب دی تاسو ولولئ. کوم لغت چې نه پوهېږئ لاندې کرښه ترې کش کې بل ساعت کې به انشاءالله بحث ورباندې کوو. سمه ده. تر بیا هم په خدای سپارم. ښې چارې.